مننه ګران کتونکو، امید ده چې ښه به یې، خوشحاله به یې، خپل خیال ساتئ. ګران کتونکو، یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم پارلماني او سیاسي او حکومتي تبدیلي شوې ده، په هغې خبره ضروري ده. او دغه خبره د نوي وزیر اعلی د محمد اعظم خان صاحب د اپاینټمنټ په شکل کې چې دی هغې باندې خبره کول هم پکار دي. او مخې ته راغلی ده چې هغه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په حیثیت باندې حلف اخیستی دی. هغه څنګه حلف اخیستو؟ دغه دوه فریقین چې هغه د یو دشمنانو د اپوزیشن او د حکومت په شکل کې هغې پې اتفاقي رایې څنګه وکړه، دومره زر چې دا مسله حل څنګه شوه. اگر چې دا ډېره ښه فیصله ده، هر چا چې کړې ده، خو شاته ویلی کېږي ده چې په دې کې د هغه قوتونو لاس دی کوم چې غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم مسایل دي د دې د حل دپاره یو طاقتور چیف ایگزیکټیو چې دی، یو با اختیاره او با اثر چیف ایگزیکټیو هغه مخې ته راشي. که موږ وګورو نو د اعظم خان صاحب چې کوم کیریر پاتې شوی دی، د هغه چې کوم بیکګراونډ پاتې شوی دی، د هغه چې کوم اهمیت پاتې شوی دی، په دې ټایم کې چې څومره خلک موجود دي، په هغې کې دا بهترین انتخاب و. د سیکرټري په حیثیت باندې، د چیف سیکرټري په حیثیت باندې، د وفاقي او صوبایي وزیر په حیثیت باندې د هغه کیریر چې دی هغه ډېر شاندار پاتې شوی دی. دې صوبې له ډېر څه ورکړي دي. او د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې هغه یو جونیور بیوروکریټ و په 80s کې. او په دغه وخت کې چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو یو فیصله کېده او د صوبې ګورنر بیا چې وزیر اعلی مو جنرال فضل حق صاحب چې هغه ډېر سینسټیو و د خیبر پښتونخوا په معاملاتو باندې، هغه د هغه میټینګ کې د کالاباغ ډیم مخالفت وکړو کوم چې جنرال ضیاء الحق د ډیکټیټر چیر کوو. او د هغې نه بعد فضل حق چې راغی نو هغه د اعظم خان په دې وجه باندې انتخاب وکړو چې د ده د ولي باغ سره یا باچا خان سره یا د هغې د فیملي سره نزدېکت و تعلق و. نو د ده په ذریعه باندې پیغام ورسو چې صوبایي حکومت یا فضل حق صاحب د کالاباغ ډیم مخالفت کړی دی، پوینټس دا دي، تاسو یې پولیټیکلي د کالاباغ ډیم مخالفت وکړئ. د هغې نه بعد هغه د چیف سیکرټري په حیثیت باندې ډېر څه ډیلیور کړي دي. اوس چې کوم هغه ته کوم چیلنجز راپېښ دي، ښکاري داسې نه چې هغه صرف د الیکشن انعقاد دی، په هغه کې هېڅ رکاوټ به نه وي. خو هغه چې دي کوم درې غټې مسلې دي. یو دا چې هغه سیاسي کشیدګي کمه کړي، کوم چې د کوم کریډټ چې دی عمران خان صاحب او محمود خان صاحب او دغه کابینټ ته ځي، دغه پارټۍ ته ځي. دویمه چې دا هغه د سکیورټي معاملات چې دي، چونکې بیوروکریټ پاتې شوی دی، نو د هغې د حل لپاره د چیف منسټر هاوس، د گورنر هاوس او د کور کمانډر هاوس په منځ کې چې کوم یو ګیپ دی چې دا ختم کړي او یو داسې کنکریټ یونیفارم پالیسي راولي د سکیورټي په حواله باندې چې خیبر پښتونخوا د دې موجوده حالاتو نه وځي. درېیمه مسله چې دا زموږ په صوبه باندې تقریبا د دغه تیرو د تحریک انصاف د حکومتونو نااهلۍ د وجې نه تقریبا 900 یا زر اربه چې کومه قرضه ختلې ده، نه صرف دا چې د هغې څه سدباب وکړي، بلکې د فیډرل ګورنمنټ نه د کوم فنډز ایشو چې کوم ده یا د بجټ هغه هم راواخلي. او سکیورټي معاملات خو هغه ټول نه سره پرسته پکې. الیکشن انعقاد چې کوم دی هغه بظاهره موږ ته فلحال نه ښکاري. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دې نه مخکې په یو آپشن باندې کار شوی چې په خیبر پښتونخوا کې ایمرجنسي ډیکلیر کړي. په دویم آپشن کې دا خبره شوې وه چې په خیبر پښتونخوا کې یو عبوري حکومت چې دی هغه قایم کړي. خو اوس چې کوم صورتحال دی هغه داسې دی چې د 1 فروری نه د 4 مارچه پورې په خیبر پښتونخوا کې به کېږي مردمشماري. په کار ده چې موږ ټول په هغې کې سوالو. د هغې نه بعد به یوه میاشت په هغې ریویو کېږي، د هغې فایلینګ به کېږي. د هغې نه بعد 3 میاشتې به لګي د دغه مردمشمارۍ په بنیاد باندې د نوو حقبندو د تعینو یا د جوړولو. نو تاسو ویلی شئ چې 8 میاشتې خو صرف د دغه یو اکټیویټي د وجه نه چې دی په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن انعقاد چې دی هغه ناممکنه دی. دنه ده چې دي هغه څه کېږي هغه یو جدا بحث دی. نو کوم چې هغه ته چیلنج راپېښ دی هغه د مردمشمارۍ کول، بیا امن و امان برقرار ساتل، د سکیورټي معاملات چې کوم دي هغه چینلایز کول، هغه کتل، د هغې حل راویستل او د صوبې او د مرکز په منځ کې یو انډرسټینډینګ جوړول. نو موږ دا ویلی شو چې د اعظم خان صاحب د حکومت منډیټ یا ضرورت چې دی هغه صرف د الیکشن د کولو پورې نه دی، بلکې دا یو ایکسټینشن دی او په دې حکومت کې به ډېرې اهم فیصلې کېږي. او ځکه د صوبې
چې کوم عوام دي، کوم میډیا دا، کوم سیاسي قوتونه دي، هغې د اعظم خان صاحب راتګ ته ویلکم کړی دی. بل کوم د طاقت ته چې مقتدر قوتونه دي یا مراکز دي، هغو نه صرف دا چې آف د ریکارډ په دې د خوشحالۍ اظهار کړی دی، بلکې ویلی کېږي دا چې د هغې پوره منډیټ سرپرستي چې ده هغه ورته حاصله ده. خو زمونږ په صوبه کې د سکیورټي مسایل او ورسره بیا د مردم شمارۍ د مرحله، دغه دوه مسلې هم حل شي او سره بیا د دغه سره تړلې د فیډرل ګورنمنټ سره تعلقات ښه شي زمونږ د صوبې، خاص کر په فاینانشل افیر کې، نو دا به د اعظم خان صاحب او د هغه د نگران حکومت یو غټه کامیابي وي. څه کېږي پاکستان کې هر څه کېدی شي، خو په دې ټایم کې موږ دا ویلی شو چې د اعظم خان صاحب راتګ او د هغه د چیف ایگزیکټیو په طور له کېناستل چې دي، دا زموږ د صوبې دپاره یو ښه خبر دی. او همدغه وجه ده چې زموږ په صوبه کې ډېره زیاته توقع ده چې په راتلونکو یو څو ورځو کې اهم اقدامات هم وشي، بلکې کومه کشیدګي چې ده، بد اعتمادي چې ده، کومه دهشتګردي چې ده، په دې کې کم هم راشي. ډېره مننه.